طب استاد یا د طب مسلکي که پوه نه شو خپل پیغام چاته ښه نشي وړاندې کولی، نو لازمه ده چې په دغه تخنیک باندې د املا او انشا هر سړی پوه شي. نو املا او انشا د لیکوالۍ اساس او بنیاد دی. که چېرته د کاغذ له مخې یو شی ولیکل شي او یو څوک په مفهوم باندې نه پوهېږي نو دا املا نه ده. مثلا یو بېسواده سړي ته یو کاغذ ورکړه او قلم هم ورته ورکړه او ورته ووایه چې دغه متن چې لیکل شوی دی دا په همدې شکل باندې لیکه، او هغه یوازې په هغه ګرافیمونو ته چې ګوري یا د کلمو ته ګوري یا مورفیمونو ته ګوري او هغه لیکي او ته ښې ښکلی هم ولیکي، نو هغه په دې مفهوم نه پوهېږي، دی په دې املا نه دی خبر. یا مثلا زمونږ خطاطان دي، دې خطاط ته یو انګریزي دغه متن ویسه وروړه، دا خطاط د انګریزي درته ښه لیکي، هماغه د لیک د اصولو سره سمې، خو په دې مفهوم یې نه پوهېږي. نو د دې دا معنا ده چې دی خپلې خبرې پکې نشي لیکلی. نو موږ وایو چې خپلې خبرې یا د بل خبرې لیکل دا املا ده، خو د کاغذ د مخې چې د یو شي په مفهوم باندې څوک پوه نشي او هغه لیکي دا املا نه ده. نو موږ وایو چې جملې له کلمو جوړیږي او کلمې له تورو جوړیږي. هره جمله خپل خاص مفهوم وړاندې کوي. هره جمله فعل لري، فاعل لري او ترڅنګ یو منطقي تړاو لري او باید وی لري. که چېرته موږ یو لیک ولیکو د املا د انشا نوم ورکو ولې هغه منطقي تړاو پکې نه وي، بیا هم ورته موږ انشا نشو ویلی، املا ورته هغسې درسته املا نشو ویلی. په درست شکل باندې خپلې خبرې او د بل خبرې لیکل چې هغه منطقي تړاو هم پیدا کړي، مفهوم هم پیدا کړي او دا مفهوم د دې سبب شي چې د یو چا په دغه کې په علم کې او په پوهه کې زیاتوالی پکې راشي. ډیره مهمه خبره دا ده چې موږ هر شی چې لیکو باید درست ولیکو. مخکې موږ یو مثال ورکړه چې یو د ولس ژبه ده او یوه د لیک ژبه ده. د ولس ژبه چې کله ولس کاروي، البته د جملو په شکل باندې که هغه موږ په درست شکل باندې ولیکو ښایي څه مشکل پکې نه وي، ولې ځینې ویونه داسې دي یا ځینې لغتونه داسې دي، ځینې نومونه داسې دي چې ولس یې ناسم کاروي الفاظو کې. که موږ یې په هماغه شکل باندې ولیکو نو بیا دلته مفهوم او معنا یې بدلیږي. لہذا موږ باید دلته د وینا او د لیک د ژبې سره توپیر وکړو. مثلا موږ وایو الک، هلک خو نه وایو، الک. نو الک چې موږ وایو بیا که داسې ولیکو نو هغه مفهوم نه ورکوي. موږ د لیک په ژبه کې هلک دا منل شوی دی، ځینې شیان منل شوي دي. که موږ بیا په دې باندې ټینګار کوو دا نو بیا یو بل مشکل پیدا کوي. یا موږ وایو چې په دری کې د او کلمه ده، یک ذره او خو بیار، او اصلا آب دی خو لیکل کېږي ویل کېږي او لیکل کېږي آب. یا یوه بله مسله چې ډېر کله موږ وایو چې څه شی چې سره هم څوک لیکي او هماغسې وایي هماغسې ولیکي، خو که د کلام ریښې ته زیان نه رسېدو، که د کلام ریښې ته زیان رسېدو دا بیا صحیح نه ده. مثلا عبدالله، عبدالله د الله تعالی بنده، که موږ اودله لیکو نو دا درست نه دی، ځکه د دې کلمې یا د دې لفظ هغه اصلي ریښې ته زیان ورسېدو. بل دا ده چې یوه دیني صبغه هم لري، عبدالله د الله تعالی بنده، نو اودله څه شی شو؟ لہذا موږ باید په لیک کې ډېره توجه وکړو. هغه شیان چې د هغه د کلام اصلي ریښې ته زیان رسیږي هغه باید موږ او تاسو ونه لیکو. په هر صورت د لیک او د وینا ژبه کله کله سره غاړه غړۍ وي، خو په ډېرو مواردو کې سره غاړه غړۍ نه وي. مثلا ویل کېږي یو شی یو رقم
او لیکل کیږي بل رقم، دې ته باید د لیکنې پر مهال موږ دغه وکړو، توجه وکړو. یا مثلا موږ ځینې وختونه معلوم لیکو، معلوم لیکو، میم الف لام واو میم معلوم. دی معلوم او دی معلوم کې فرق دی. معلوم د علم نه اخیستل شوی یو شی د یو شي په اړه پوهاوی، وایي زه معلومات لرم چې دا کار داسې دی. خو معلوم د علم نه اخیستل شوی دی د درد په معنا. نو که چېرته دا موږ داسې لیکو موږ د کلام ریښې ته زیان رسو، نو باید د کلام ریښې ته موږ زیان ونه رسو، ځکه د معلوم او د معلوم ترمنځ توپیر شته. دې مسایلو ته باید موږ د املا لیکلو پر مهال ډېره توجه وکړو. موږ مخکې په ژبنو مسایلو باندې خبره وکړه. ژبني مسایل دا ډېر ضروري دي. موږ باید تل ژبې ته پام وکړو، ځکه که د ژبې تخنیک له موږ نه هیر شي او یو شی په تخنیکي تېروتنه ولیکو، یو چاته غلط پوهاوی موږ ورکوو، یو څوک رانه غلط پوهیږي. نو د دې لپاره موږ باید په ژبه باندې کار وکړو. مثلا د لیکلو پر مهال مبتدا او خبر دا ډیر ضروری دي. احمد راغی، احمد مبتدا او راغی خبر شو. که اوس موږ ولیکو چې راغی احمد، دا په ژبه کې کله کله موږ ځینې شیان دغه کوو، په عامو لیکلو په عامه وینا کې یو شی دغه موږ کاروو. مثلا د دې ترکیز دپاره موږ د یو چا نه پوښتنه کوو چې راغی، یعنې دلته د اکسنټ موږ فشار واردو چې فلانی راغی احمد. اصلا دا زموږ دغه ده ګړنۍ ژبه ده، اما لیکنۍ ژبه نه ده. هلته د څه دپاره دا کار کوو؟ هلته په دې خاطر باندې چې موږ ته احمد ډیر زیات ضرور دی چې مخکې د دې نه ووایو چې د احمد نوم واخلو، نو موږ وایو چې راغی احمد، یا کله کله هېڅ نوم هم نه اخلو، راغی، مخکې نوم ذکر شوی دی، هغه راغی یا راغی هغه. دا زموږ ګړنۍ ژبه ده. اما کله چې موږ لیکنۍ ژبې ته راځو، نو په لیکنۍ ژبه کې باید ډیر متوجه اوسو. همدارنګه صفت او موصوف. احمد ښه هلک دی، احمد ښه هلک دی. دا ښه چې دی د احمد دپاره صفت دی، احمد موصوف دی. نو زموږ د خپل ترکیب له مخې د صفت او د موصوف ښه احمد هلک دی نه جوړېږي هغسې صفت. نو موږ باید په خپله ژبه کې د قاعدې له مخې چې اول موصوف ذکر کیږي، بیا صفت ذکر کیږي، او بیا مرستیال فعل، او بیا د هلک هم د احمد دغه کوي